دا اولنی سوال یو ورور کړی دی چې یو سړی قرباني کوي اراده یي او د حج دا میاشت شروع شي د ذوالحجې دا میاشت نو ګنجایش شته چې دی پکې بیا وروسته ویښته یا نوکونه هغه واړه کړي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د چا هم اراده د قربانۍ یي چې دی په اختر کې قرباني کوي او د ذوالحجې دا میاشت داخله شي میاشت ولیدی شي. میاشت څنګه داخلیږي د ذوالحجې یا خو په میاشت لیدو سره یعنی تیر شوي میاشت یو کم دېرشمه لاړه شي او میاشت ولیدی شي بس سبا له ذوالحجه ده یا هغه میاشت پوره 13 ورځې شي د هغې نه بعد هم بیا میاشت کته پکار دي ځکه چې په اسلامي میاشتو کې 11 نه راځي نو بیا ذوالحجې میاشت داخله شو. د دې د داخلېدو سره د دغه میاشت په راتلو سره او په لیدو سره په هغه چا باندې چې څوک د قرباني اراده لري په هغه باندې ویښته واړه کول د جسم د هر برخې ویښته چي او دغه شان نوکونه واړه کول دا په ده باندې حرام دي. مشهور حدیث ته امام مسلم راوړی دی امام احمد هم راوړی د ام سلمه رضی الله عنها وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا رأیتم هلال ذی الحجه کله چې تاسو د ذوالحجې د میاشتې سپومۍ وینئ. روایت کې دي اذا دخلت العشر دا لس ورځې د ذوالحجې ده چې کله رالي واراد احدکم ان یضحي او تاسو کې د یو چا اراده یي چې هغه قرباني وکړي فلیمسک عن شعره واظفاره نو دې دې ځان بند کړي د ویښتو اغوستو نه او د نوکونو واړه کولو نه. یو روایت کې اوس حدیث هم راغلی حتی یضحي د کوم وخته پورې حتی یضحي تر دې چې قرباني وکړي. دا مسله شو. اوس که څوک یعنې اول نه نیت نشته چې زه به قرباني کوم او د میاشتې 2-3 ورځې تېرې شوې 4 تېرې شوې 5 تېرې شوې بیا یې اراده وشوه چې زه قرباني کوم نو د دغه ټیم نه بیا په دې ویښته او نوکونه نه لري. مخکې چې څه کړي د هغې کې دی نه رانیوې کېږي ځکه چې د نیت نه و کړی د قربانۍ. بله مسله هغه دلته دا ده ابوالعثمان یو کس تپوس یې کور ته ننوتم یو کس رایې تپوس یې وایي چې چا د قربانۍ اراده او میاشت ولیدی شي دی بیا اجامت کوي یا څه دا کولی شي که نه ما اجامت ستا څه خیال دی چې دا قربانیو کې بیا به اجامت کول حلال شي؟ خو حرام دی خو هر وخت حرام دی. عجیبه دی چې کله ته په حج کې حاجیان ویني چې کله دوی د اختر په ورځ جمره وولي او بیا قرباني وکړي نو نایي ته به ناستې ږیره ورسره هم لرې کړي. دا اوس عجیبه حج دی. او ویجي موږ شیطان وویشتو غټ رالو. شیطان اصل شیطان ویشته هغه دا دي یعنې چې کوم زموږ نه شریعت هر ټیم غواړي هغه دا دي چې ته د شیطان نافرماني وکړي. نو هسې دا نقطه منځ کې راغله چې حرام کار هر وخت حرام دی او په دې 10 ورځو کې حرمت بیا ښه ډېر شي. د ښو وختونو خاصیت څه لکه اوس د روژې میاشت ګناه د هر وخت خو د روژې په میاشت کې ګناه کول بیا د هغې هغه جرم ډېر غټ شي. اوس دا 10 ورځې چې کومې موږ پکې یو رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبره کړې ده او دا معمولي مه ګڼئ دا 10 ورځې چې کومې دي وی خیر ایام الدنیا د دنیا غوره ورځې هغه د 10 ورځې دي د دنیا غوره ورځې هغه د 10 ورځې دي. نو په دې کې ګناه کول وړه خبره خو نه ده. دغه شان نیک اعمال په ښو موسمونو کې اجر زیاتېږي. لکه دې ورځو کې اوس حدیث کې دا راغلي رسول صلی الله علیه وسلم وایي
چې په دې ورځو کې نیک عمل د الله دومره خوښ دی چې دومره یې په دې باقي ورځو کې نه دی خوښ. صحابه کرام وی یا رسول الله د جهاد نه هم زیات خوښ دی؟ وی د جهاد نه هم زیات خوښ دی. الا رجل خرج بماله و نفسه، یو سړی هغه دی چې جهاد له تللی دی، په خپل هم تللی، مال یې وړی دی او هېڅ هم واپس رانه و، مال یې هم لاړ، دی پکې هم قربان شو. دغه سړی اوس غوره دی، ځکه چې دا قرباني خو بیا ناشنا قرباني ده. نو په دې ورځو کې ګناه کول، ګناه مخکې هم ګناه ده، اوس هم ګناه ده، خو دې ورځو کې بیا د ګناه هغه جرم زیات شي، ولې ځکه چې ته په څومره غورو ورځو کې د الله نافرماني کوي. اوس دلته سوال دا دی چې دې کې حکمت څه دی چې څوک قرباني کوي دی به د ویښتو د نوکونو نه څه نه الي. ګوره کله چې عام سړی قرباني کوي نو دی د حجیانو سره په یو عبادت کې شریک شو. کوم عبادت دی؟ قرباني کول. دې کې دی د حجیانو سره شریک شو. نو بعض خصایص د احرام چې کوم دي په هغې کې ورسره هم شریک شو، ځکه چې احرام کله حاجي واچوي نو په ده باندې ویښته اخیسته، نوکونه واړه کول دا پسې دي منع دي، نو دی ورسره پکې هم شریک شو. او هغه حاجي لګیا دی د الله دپاره دومره سخته تېروي، نو موږ به ورسره هم لږه سخته تېروي. حالانکې څه سخته ده، خو لکه د هغه سره په دې عبادت کې یو شان کېدل دي څه نه څه، دا پکې حکمت دی. بله مسله دې سره دا یاده کړي، اگر که بعض علما دا وایي چې دا حکم د ټولو دپاره دی، څوک چې قرباني کوي او د چا د طرف نه چې کوي. یو قول د علماو دا دی، والله اعلم، او زما په زړه مطمئن دی، هغه دا چې دا حکم د هغه چا دپاره دی چې څوک قرباني کوي، د چا د طرف نه چې کوي هغه نه. لکه اوس یو سړی قرباني کوي د خپل کور د طرف نه، نو د ده لاندې چې څوک دي هغوی ویښته هم واړه کولی شي، نوکونه هم اخیستی شي، خو مسله د ده ده. ځکه چې حدیث کې ورسره دا الفاظ دي واراد احدکم ان یضحي، او په تاسو کې یو کس اراده لري د قربانۍ، اراده لري، او داسې نه ویلي چې او یضحى عنه، یا د چا نه چې قرباني کېږي، دا د چا د طرف نه چې کېږي دا دپاره مسله نه، مسله دا چا دپاره ده چې څوک قرباني کوي. ښه، بله مسله دلته هغه د دې سره تعلق ساتي چې مسله بلکل واضحه، که د چا نه دا کار وشي نو هغه به څه کوي؟ نو هغه به اولنی کار دا کوي چې توبه به وباسي، الله ته به واپس کېږي. دویم به دا کوي چې دې کار ته بیا نه راواپس کېږي، او د دې څه کفاره نشته، یعنې څه جرمانې د پیسو نشته، او دا هم نشته چې قرباني نه کېږي. قرباني کېږي، خو ده د یو داسې کار وکړو چې شریعت د هغې نه منع کړې ده، نو دی دې توبه وباسي او بیا دې دا کار نه کوي. او که دا کار ته د جهل د لاسه وشو یا تېر شي نو بیا خو ګناه پې نشته. او که چېرته ضرورت را پېښ شي، لکه نوک مات شو، سترګو ته ویښته راکوشو، باڼه او شوکۍ لرې کوي، یا څه ځای زخمي شو د هغې دپاره څه ویښته لرې کوي، دغې کې څه حرج هغه نشتي. والله اعلم.